السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشاله او کامیاب لره. دوستانو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا یوه داسې بهترینه وظیفه ده دوستانو، ډیره کوچنۍ وظیفه ده. یو کوچنی آیات ته هر کس یې کولی شي. د 25م د 20م د 90م د شپو وظیفه ده دوستانو، ډیره اسانه وظیفه ده، ډیر وخت هم نه اخلي. او دا وظیفه د دنیا د هر قسم د نعمتو د لاسته راوړلو یوه وظیفه ده. د دنیا د هر قسم د مشکلاتو د حل کولو لپاره یوه وظیفه ده. هغه نعمتونه چې په خوب هم انسان نه وي لیدلی، خو الله تعالی به یې د دې یوې وظیفې په برکت سره ورکړي، او الله تعالی به له هغه طرفه دته د هغه نعمتونو اسباب برابر کړي چې د سوچ او فکر به نه وي. د دنیا نعمتونه که انسان خپل ذاتی کور غواړي، که انسان خپل ځان ته ذاتی خپل موټر غواړي، که انسان خپل ذاتی کاروبار غواړي او د بل له نوکري د بل له کاروبار څخه د خلاصون غواړي، خپل ځان ته خپل کاروبار او خپل ځان ته خپل ازادي وي. د دې د نعمتو د لاسته راوړلو لپاره دوستانو نن دا یو مجرب عمل له تاسو سره شریک کوم. دا داسې مجرب عمل د چې ډیرو خلکو ازمویلی هم ده چې څومره نعمتونه غواړي الله تعالی یې درکوي. د الله تعالی په در کې د هیڅ نعمتو کمی نشته. د الله پاک جل جلاله په دربار کې هر هغه څه شته چې د بنده په دربار کې نشته. د الله تعالی په دربار کې هر هغه څه انسان ته ورکول کیږي چې د بنده په دربار کې انسان ته نه ملاویږي. دوستانو، دغه د اخرنی عشره مبارک شروع ده د دغه شپو په برکت سره، وی الله پاک جل جلاله نورم درته زیات کی. دغه وظیفه کوي هر خور هر ورور. دوستانو، دا وظیفه کولای شي چې ډیره اسانه وظیفه ده، ټولو ته اجازت ده. او هغه زنانې چې مثلا په هغه مخصوصو ورځو کې نشي ویلی، خو بغیر له هغو ورځو یا شانه جوړي ورځې نه وي، په هغو کې هم دغه وظیفه کوشش وکړي، ډیره دی وایي. الله تعالی به مشکلات حل کړي، الله تعالی به کارونه برابر کړي، او الله پاک جل جلاله به هغه نعمتونه ورکړي چې د هغو نعمتو حساب به هم نه وي. نو محترمینو، وظیفه در سره شریکه کوم چې وظیفه یو کوچنی غوندې آیات ده، او دغه وظیفې ورد شروع کړي. دا وظیفه په دغو ورځو کې ډیره کوي. ستاسو وس څومره کار کوي هغومره کوي، چې ستاسو په وس او قدرت کې وي هغه وظیفه وکړي. الله تعالی جل جلاله به درته د هغه نعمتو اسباب برابر کړي. که خپل ذاتی کور غواړي، که خپل ذاتی کاروبار غواړي، که خپل ذاتی مکان وي، او خپل ذاتی موټر غواړي، او خپل ځان ته کاروبار یا داسې د منپسند مثلا نوکری وي، دا مثلا د دې ټولو نعمتو لپاره دا یو مجرب عمل ده. دوستانو، دا د ترقی لپاره، د پرمختګ لپاره په د دنیا کې هم یو بهترین عمل ده، او د مشکلاتو د حل کولو لپاره هم بهترین عمل ده. انسان د یو کله له یو کاروبار څخه مثلا کامیاب سی، په بل کاروبار کې کامیابی غواړي، کله یو حاجت پر سی بل حاجت پر کول غواړي، کله په یو کاروبار کې په یو مشکل وي هغه مشکل څخه راوځي، په بل مشکل کې راګرځي، هغه مشکل څخه خلاصون غواړي. دا ټول مثلا چې د انسان په ژوندۍ کې وي، او دا ست دنیا دا چې د یو انسان له مشکلاتو نه د خلاص، یو انسان له تکالیفو نه د خلاص، خامخا څه نه څه د انسان په ژوندۍ کې مشکلات وي. داسې انسان وي چې دنیا مال او دولت الله تعالی به انتها زیات ورکړی وي، خو د هغه مال او دولت له خوړلو څخه دی بې برخې وي. مثلا داسې وي چې دی په داسې مرض باندې اخته وي، مثلا ناجوړه وي، صحت نه وي. نو بیا چې هر څومره دنیا الله تعالی و انسان ته ورکړی وي، روغ صحت نه وي، ګټه نه کوي. ولې دا ټوله دنیا د تاسې چې ستا روغ صحت نه وي، ته خوند نشې پر اخیستلی چې کوم شي ته ستا شوق کېږي هغه پر تا باندې نه لګي، هغه سره ته دغه یې ضد یې، مثلا هغه ستا صحت ته تاوان نقصان کوي، بیا د دې دنیا نو کمه ګټه ده. د دې د حل کولو لپاره، پر زندگی د خوند اخیستلو لپاره، د زړه د سکون د اطمینان لپاره، د زړه د قرارتیا لپاره هم دا یو مجرب عمل ده چې یو کوچنی غوندې آیات ده. محترمینو، دا وظیفه ده په ورځ کې 100 واره وایاست، 50 واره وایاست، 80 واره، 90 واره، 100 واره تاسو ویلی سوی وایاست. بیا خاص کر په دغه ورځو کې چې اخري عشره ده، او بیا خاص کر په دغه 25م یا 20م یا 90م په شپو باندې چې ووایاست، هم دا ډیر مجرب عمل ده. بسم الله الرحمن الرحیم. وظیفه دا ده: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
معنا دا د ګوري څونه کرامات پکې پروت په دې کوچنی آیات کې. معنا دا ده که هر څومره تاسو د الله تعالی نعمتونه وشماري خو تاسو وس قدرت کار نه کوي، نيسي حسابلای، نيسي شمارلای. د انسان په قدرت کې نه ده، په وس کې نه ده. مونږ او تاسو تعالی چې څومره نعمتونه راکړي دي، هر نعمت باید مو تاسو ځان ته شکر ادا کو. خو هغه مونږ او تاسو په وس باندې نه ده، پر نه حسابلای سو، نه شکر ادا کولای سو. ځکه چې یو انسان د الله پاک جل جلاله دومره مال او دولت ورکي چې د حسابیم د تر وستیره ده. حسابول په دنیا کې د تر وستیری د خپل مال او دولت نشي حسابول. دونه مال الله تعالی و انسان ته ورکولای شي، فورن یې ورکولای شي. الله ته هیڅ زور او مشکل نه غواړي، نه الله ته ګران کار ده. او الله تعالی وای تاسو هر څومره د مادي نعمتونو شمیر وکړي حسابي، لیکن تاسو په وسو قدرت کې نه ده چې تاسو یا او وشماري، نه تاسو د وسکار چې دغه نعمتونه تاسو حساب کړئ. نو الله تعالی چې کله پر بنده باندې مهربان شي، الله تعالی چې کله و بنده ته په نظر د رحمت وګوري، بیا د هغه نعمتونو باران ور باندې کوي چې هغه نعمتونه د حساب لای هم نشي. بیا الله تعالی بند کارونه سموي، بیا الله تعالی بند دروازې ورته خلاصوي، بند قسمت اخلاصوي. دوستانو دا وظیفه د وی کې الله تعالی به دغه سی به شمار نعمتونو درکې چې تاسو به حساب لای نسی. او چې انسان دا عقیده وي، دا یقین وي چې الله ستاسو عمر نعمتونو دې موږ هیڅ کله حساب لای نسو، بیا دعا وکړي نو الله پاک جل جلاله دې انسان څخه ډیر راضي کیږي او هغه انسان د الله تعالی شکر گزار انسان جوړیږي. بیا الله پاک جل جلاله یې دعا قبلوي. دغه نه بعد دعا وکړي ان شاء الله الله پاک جل جلاله مهربان ده. ستاسو هغه حاجت چې مثلا د نعمتو دي راست راړلو لپاره دا غبا پوره شي. خدای دې وکړي محترمینو چې دا وظیفه تاسو وکړي او خوښوي مهم وي. پر الله تعالی مسپارم، الله تعالی مو خوشاله لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.